السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن مونږ ستاسو وړاندې سویټ پوټیټو چې کوم بوټي وي یا پاڼې وي هغه کټ کوو. دې نه به مونږ ساګ جوړو. نو تاسو ته کتی شي سویټ پوټیټو ساګ پلانټ کرل ډیر زیات آسان کار دی. دا به هم مونږ تاسو ته وښیو. د یو څو ورځې اول مونږ کرلي دي دلته. سویټ پوټیټو ساګ مونږ کټ کړل. اوس تاسو ته کتی شي چې دې کې کم میچور برانچز دي نو هغه به مونږ رابیل کو، یعنی پاڼې به ترې لرې کو، او تش چې کم برانچ پاتې شي هغه به مونږ دوباره ځمکه کې ښخ کو چې مونږ له نور ساګ جوړ شي. سویټ پوټیټو خو اصل کې یو کریپر یا بیل وي، خو مونږ سره دومره ځای نشته چې مونږ دا دومره زیات غټ کو. نو په دې وجه بس چې څنګه دا پاڼې کوي مونږ یې ترې لرې کو او بیا دا نورې پاڼې جوړېږي. نو تاسو ته کتی شي مونږ دومره برانچز بیل کړل دی نه. دا یو څو برانچز مونږ دی نه جوړ کړل. دا به اوس مونږ ځمکه کې بیا ښخ کړو. نو تاسو ته کتی شي دغلته مونږ سره لږ خالي سپیس دی. دې کې اوس مونږ دا لګو دا چې کوم سویټ پوټیټو دي. دې باندې مونږ هیڅ روټینګ هارمونز یا داسې کیمیکل نه دي لګولي، بس ډایرکټ ځمکه کې ښخو. بس دې نه لږ فرټیلایزر او اوبه پکار دي، ریګولر اوبه، بیا دا پخپله کېږي. ډیر زیات هم ډیپ نه دي لګول پکار، بس معمولی شان. بیا دا ډیر زر روټس پرېږدي. نو تاسو وکتل چې څومره لږ شان ځای کې موږ څومره ډیر سویټ پوټیټو والا پلانټ شو کرل. نو څو ورځې پس به موږ بیا تاسو ته ښایو چې دا څومره زر د دې ګروت کېږي. نو ساګ موږ دننه کچن ته راوړل. اوس به موږ دا ښه پاک کو، کټ به یې کو، او بیا به هغې نه پس موږ تاسو ته ښایو چې دا موږ څنګه پخوو. نو سویټ پوټیټو پاڼې چې کومې موږ دغه کړې وي، کټ کړې وي، هغه موږ داسې لږې وړې وړې کټ کړلې. اصل کې خو خلک دا بالکل نه کټ کوي، دې پورې دغه شیزونه ټول ښه غټ غټ لګېدلي وي، خو موږ بیا هم لږ چاپ کړل. چې دې پورې خپل سټیم وي نو خلک وایي چې هغه ډېر زیات کرنچي فیلینګ ورکوي او پاڼې چې کوم دي هغه سافټ فیلینګ ورکوي. نو ستاسو خپله خوښه ده چې تاسو کومې طریقې سره جوړوئ. نو ساګ موږ ښه کلا اوبو کې پاک ووینځل چې چېرته خاوره یا شګه وي نو هغه لرې شي. اوس یو لوښي کې دلته موږ کوکینګ اویل واچول. دې کې به موږ دا اوږه چې کومه ده دا موږ چاپ کړې ده دا اوبه دې کې واچوو. اوږه دې کې لږ زیاته مزه کوي. لږ ساعت له به دا موږ داسې سوتې کړو، یعنې لږه به پخه کړو. بیا به هغې نه پس موږ دې کې چili فلیکس واچو، یعنې ټکولي سره مرچکي یا ګړی مرچ تقریبا یو غوړه چمچې برابر. ستاسو خوښه ده چې څومره اچوئ، کم یا زیات. او بیا به اوس دې کې موږ سویا سوس واچو. خلک دا پران سره پخوي، خو موږ نن یوازې پخوو. هغه پکې اچو او سټر فرای به یې کوو. دا ډېر زیات مزدار جوړېږي، ډېر هیلدي وي دا. ټول به دې کې موږ ورو ورو اچو چې دا کېږي پخېږي نو دې کې به ځای جوړېږي ورسره. او چې کومه خلکو کور ورکوټې وي نو هغه خپل
बेल्कनी کې هم دا کرلی شي، ټیرس باندې هم دا کرلی شي. ګملې کې تاسو وکړئ سویټ پوټیټو، نو تاسو به دومره غټ یو کریپر شان به جوړ شي او پاڼې به کوي. نو چې څومره دا تاسو کټ کوئ هومره به د زیات پاڼې نیسي. نو ټول ساګ موږ دې کې واچول او مالګه لا پکې نه اچو، ځکه چې کله دا پخه شي نو بیا به دا ډېر لږ مقدار پاتې شي، نو مالګه به موږ هغې مطابق دې کې اچو. اوس به دې باندې موږ سر کېږدو چې دا لږ زر سټیم کې پخه شي. نو لږ ساعت پس موږ تاسو ته بیا ښایو چې ساګ څنګه دی. نو زموږ سټر فرای ساګ 15 منټه کې تیار شول چې موږ سټیم کې پخه کړل. او اوس به موږ دې کې مالګه واچو. نو مالګه تقریبا موږ یو وړه چمچ برابر به په دې کې واچو. مالګه زموږ لږه غټه ده، نو دا به موږ لږ اخوا دېخوا کړو ساګ چې دې کې ښه میکس شي. نو تاسو وکتل چې دا ساګ پخول څومره اسان دي. هسې چې موږ ساګ پخوو نو څومره زیات جوش ورکوو، څومره زیات ټایم پخېږي او 2 ورځې اخلي. نو دا څومره په اسانه باندې ګوره پیدا کېږي هم او صفا کېږي هم او پخېږي هم څومره په اسانه. نو که ستاسو زموږ نننی سویټ پوټیټو لیفز دا ویډیو خوښه شوې وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او موږ سره اوسېږئ زموږ راتلونکي نوې ویډیو پورې. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پاک.